असलामुअलैकुम एंड वेलकम टू دیروي اکیډمي کې تاسو ته هرکلی او خوش آمدید وایو. په انګریزي انګلیش ژبه کې خبرې اترې زده کوي. دا زمونږه دریمه ویډیو ده. د دې نه مخکې مونږ دوه ویډیوګانې اپلوډ کړي دي. هغه تاسو زموږ په چینل کې کتلی شئ. مونږ چې کله هم خبرې کوو نو اکثر یو بل نه تپوسونه او پوښتنې کوو. زمونږ د خبرو زیاتره حصہ پوښتنې او تپوسونه وي. په انګریزي انګلیش ژبه کې دغه پوښتنو یا تپوسونو ته کوېسچنز وایي. نن به په دې ویډیو کې مونږ د تپوس کولو طریقه زده کوو. د تپوس لپاره چې کوم الفاظ استعمالیږي هغې ته کوېسچن ورډز یا د تپوس پوښتنې الفاظ ویلی کیږي. دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. د دې ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د انګریزي ژبه کې تپوس پوښتنه ډیره په اسانه کولی شئ. نو ویډیو د اخره پورې وګورئ. په دې ویډیو کې به مونږ د تپوس 9 الفاظ او د هغې استعمال زده کوو. لکه who, څوک، what, څه، when, کله، why, ولې، where، چرته او داسې نور الفاظ به زده کوو. نو راځئ چې خپل نننی سبق شروع کړو. د تپوس کولو دپاره چې کوم الفاظ وي نو په هغې کې زموږ سره اولنی لفظ دی who، څوک، who، څوک. ask about person. دا به مونږ هغه وخت کې استعمالو کله چې مونږ د یو کس باره کې تپوس کوو. لکه who are you، ته څوک یې. who are you، ته څوک یې. who مطلب دی څوک. who won the match، who won the match، مقابله چا وګټله. who is your teacher، who is your teacher، ستا استاد څوک دی. په دې ټولو جملو کې مونږ د یو کس باره کې پوښتنه کوو. په کمنټ کې مونږ ته د هو نورې داسې جملې تاسو ولیکئ چې د هو استعمال تاسو ته زده شي. د تپوس دپاره دویم لفظ دی what، څه. what، څه. ask about object or thing. دا به مونږ په هغه وخت کې استعمالو کله چې مونږ د یو څیز باره کې تپوس کوو یا د چا نه معلومات حاصلو. what، څه. لکه what is this، what is this، دا څه څیز دی. مونږ د یو څیز باره کې تپوس کوو چې دا څه څیز دی نو what is this. what do you want، ته څه غواړې. what do you want، ته څه غواړې. what مطلب دی څه. what happened، what happened، څه چلو شو. د تپوس دپاره دریم لفظ دی when، کله. when، کله. ask about time. دا په هغه وخت کې استعمالی کله چې ته د وخت په باره کې تپوس کې چې دا کار کله شوی دی. when are you coming، ته کله راځې. when are you coming، ته کله راځې. when is your exam، when is your exam، ستا امتحان کله دی. when will you finish، ته به کله دا کار ختمې یا ته به کله کار ختم کی. نو دلته د when معنی ده کله. د تپوس دپاره څلورم لفظ دی where، where، چرته یا کوم ځای. ask about place. دا به په هغه وخت کې استعمالی کله چې ته د یو ځای په باره کې تپوس کې. لکه where are you، ته چرته یې. where are you، where are you، ته چرته یې. where is the key، where is the key، چابي چرته ده. where do you live، where do you live، ته چرته اوسیږي. په دې ټولو جملو کې د ویر معنی ده چرته. د یو ځای په باره کې تپوس دی. د تپوس دپاره پنځم لفظ دی why، why، ولې. کله چې د چا نه مونږ د وجې په باره کې تپوس کوو د یو کار د وجې په باره کې لامل په باره کې نو هلته مونږ وایو why، ولې. ask about reason.
دا په هغه وخت کې استعمالي کله چې ته د وجې یا له عمل باره کې تپوس کې چې دا کار په څه وجه باندې ولې. Why are you sad؟ ته ولې خفه یې؟ Why are you sad؟ ته ولې خفه یې؟ Why are you angry؟ Why are you angry؟ ته ولې غوسه یې؟ Why are you going؟ Why are you going؟ ته ولې ځې؟ په دې ټولو جملو کې د why معنی د ولې تپوس دی، وجې تپوس دی چې دا په څه وجه باندې. د تپوس دپاره شپږم لفظ دی whose. whose د چا. ask about ownership چې د ملکیت په باره کې تپوس کې د یو څیز د مالک تپوس کې چې دا څیز د چا دی نو هلته به whose استعمالی د چا. whose book is this؟ whose book is this؟ دا کتاب د چا دی؟ whose photo is this؟ whose photo is this؟ دا عکس تصویر د چا دی؟ whose voice is this؟ whose voice is that؟ whose voice is that؟ دغه आवाज د چا دی؟ د تپوس لپاره اووم لفظ دی how. how څنګه. ask about manner condition چې د طریقې یا د حالت په باره کې تپوس کې چې څنګه. how لکه how are you؟ ته څنګه یې؟ how are you؟ ته څنګه یې؟ how was your day؟ how was your day؟ ستا ورځ څنګه وه؟ how did you do it؟ how did you do it؟ دا کار تا څنګه کړی و؟ د پوښتنې او د تپوس دپاره اتم لفظ دی which. which کوم یو. which کوم یو. ask about choice or option چې د یو څیز منتخب کولو باره کې تپوس کې. مطلب ته وایې چې کوم یو څیز نو هلته به استعمالی which. لکه which one کوم یو. ستا نه څوک د یو څیز باره کې تپوس کوي نو ته به ورته وایې چې کوم یو. which one؟ which city do you like؟ which city do you like؟ ستا کوم ښار خوښ دی؟ which book کوم کتاب. which book کوم کتاب. د پوښتنې او د تپوس په باره کې نهم لفظ دی whom. چا سره. whom چا سره. ask about people د خلکو په باره کې تپوس کې نو هلته به whom استعمالی. لکه whom did you meet؟ چا سره تا ملاقات وکړو؟ whom did you meet؟ whom did he marry؟ whom did he marry؟ چا سره هغه واده وکړو؟ whom do you trust؟ whom do you trust؟ چا باندې ته یقین کوي؟ دا او د تپوس په باره کې 9 الفاظ. امید لرم د دې ویډیو نه به تاسو ته ډېره زیاته فایده میلاو شوي. د دې ویډیو د کتلو نه پس به انشاءالله تاسو ته په انګلیس ژبه کې د تپوس کولو باره کې ډېره زیاته اسانتیا پیدا شي. دې باره کې تاسو ته څه هم مسئله نو زموږ نه کمنټ کې تپوس کولی شئ. انشاءالله ستاسو د پوښتنو جوابونه به موږ تاسو له درکوو. دا څومره الفاظ چې موږ وویل 9 الفاظ د دې په باره کې یوه جمله په کمنټ سیکشن کې ولیکئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو د دې ویډیو نه څومره فایده حاصله کړه. د نورو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.